خان لالا یقینا چې دا یو ډېره غټه لاسته راوړنه ده نن چې د سوات کې موږ کوم بدلون ګورو د ان پي هلې ځلې د هغوی د حکومت هلې ځلې هم هغه پټې نه دي ښکاري بالکل ځلانده دي خو د سوات کوم خلک چې کوم دی په دې تېر کال یو نیم کال کې چې موږ ګورو څومره چې ورسره زموږ رابطې شوي دي د ان پي د حکومت نه او خصوصا په سوات کې چې کوم د دوی نمایندګان دي کوم چې هغوی منتخب کړي دي د هغوی نه بالکل نه دي خوشحاله خصوصا په دې حوالې سره چې هغوی د سخت وخت کې هغوی پرېښودل دلته نه حالانکې هغوی خپل کورنیو هم نقصان اخیستی دی او هغه برداشت کړی دی خو دا خلک دا ګیله لري چې په دې سخت وخت کې دوی لاړل پېښور کې حیات آباد کې په یو ځای په بل ځای کې آباد شو موږ دلته بمبارۍ ته او فوج ته یوازې پرېښودو داسې خبره ده چې هغې به څه کول یعنې د دې د چارو چې څوک خبره کوي چې هغې دا پرېښوده او هلته کې لاړه ما دلته کې جنرال اشفاق کیاني راغلی و غوښتی ملاقات لا د کانجو کیمپ کې زه ورسره میلاو وم د هغه په مخکې ما دا خبره کوله چې مسله داسې ده چې دو فریقه دی نن یعنې ما هغه ته وایي چې په دې بحث کوو چې ایشو دسه نو ما به زما په نس نه وي زما کریکشن کیدی شي خو زما په نس باندې ایشو دا ده چې د سټیټ تھریټ چیلنج شوی دی چې چا چیلنج کړی دی هغه ځان طالبان وایي هغې چې کوم دی نو د ټولو نه اول هغه اداره د سټیټ هیډ کړه چې کوم لا انفورسنګ وه چې هغه پولیس و او هغه یعنې یا تجربه وه یا نور د هغې ورڅه طریقه وه خو چې پولیس نه وي نو خو نظام په ځای دغه شو ده نو ما به هغه په دې کې دونه کامیاب شو چې په دې ضلع کې خو نن پولیس نشته دغې ما به دا ډي آی جي ناست دی زه ذاتي طور پیژنم ډېر افیشینټ افسر دی ډېر بهادر افسر دی لیکن دی چې کوم دی د سره فورس دی چې دی څه کولی شي د هغې نه وروستو سیول آرم فورسز نو سیول آرم فورسز هم نشته اف سی دلته کې نشته سکاوټ نشته نو سټیټ د خپل ریټ قایمولو دپاره خپل آخري حربه آرمي استعمالوي نو اوس خبره داسې ده چې هسې هغه د باندې چې د آرمي ټریننګ خو دا دی چې ودین کنټري چې کوم دی انیوټرلي لیکن په موجوده وخت کې حالات داسې دي چې چونکې سټیټ دغه دی د فریق دی د سټیټ خپل آخري حربه آرمي استعمالوي نو آرمي یو فریق دی طالبان بل فریق دی نو ما وایي چې طالبانو ته یعنې څوک دغې لار باندې نه ځي هغې ته سر نه ټیټوي نو هغې وژني د هغې کورونه الوځوي د هغې بچي وژني د هغې رشته داره وژني او وایي څه چې اوس ما وایي دا شته فرست یې دغه کړی دی چې زما نوم پکې په سر کې دی ولې په څه جرم باندې وژني چې دا د آرمي سره تعاون کوي خان لالا دا اصول په تاسو باندې هم لاګو کېږي نه تاسو ولې لا نړوي دا ځای ولې پرېنښودو خپل ځان په امان ولې نه کړو تاسو به وګورئ زه هم ستا د دې سوال دا جواب پکې دی ما ورته وایي چې داسې دی چې ستاسو د تعاون هغه څونه کولی شي کوي خو هغه وایي چې موږ ځکه وژنو چې د آرمي سره تعاون کوي مطلب چې سټیټ سره تعاون کوي نو تاسو یې خپلوئ نه هغې وژني لازمي خبره ده چې دا سړی ځان یوازې حسابوي تنها حسابوي نو چې تنها حسابوي نو دونه جرأت به په چا کې راځي او یو نه ډېر کسان یې مړه کړه دغه ده چې هغه به یعنې دې ته اشار شي دا خو به چېرته ډېر کم خلک وي چې هغه به د دغې باوجود هم چې کوم دی نو پاتې شي نو هغه ما وایي چې ګرم نه دي چې هغه تللی دي دا چې اوس یعنې ته وګورې د هغې د واجد علي چې کوم دی د مینګورې ممبر دی د هغې حلقې دا هغه ورور یې ولې مړ کړ فاروق چې کوم دی ډېر په پولیس کې زما په نس باندې په هغه بچي چې کوم دی نه زه داسې دغه شوی یم لکه څنګه چې په خپل کشر ورور باندې سړی بچي باندې سړی خفه کېږي د هغه جرم څه ولې یې مړ کړ یو افیشینټ افسر و دغه ده نو دغه شانتې د نورو ملګري دا چې اوس زما وراره دی ایوب دغه دوه ورېرونه زما دوه نوسي زلمي په یو وخت د سره د یو دوست چې هغه د سید کورنۍ دی د شاهي په یو ځای مړه کړه درې نور سره چې کوم دی هغه جوبل کړه نو دې حالاتو کې چې کوم دی زه په خپله باندې دوه ګولۍ لګېدلی ما زما سره چې زما وراره وا څلور ګولۍ لګېدلی زما ډرایور یې شهید کو زما نوکر یې شهید کو زما دوه نور نوکران چې کوم دی هغه نو دې حالاتو کې دلته کې ټینګېدل چې د چا په تعاون باندې دی هغه وژني هغه دی نه خپلوي
او بل فورس نشته او دغه دا نو هغه به څه کوي یعنې لازمي خبره ده چې هغه به ځان یوازې سبی نو خود به هغه تښتي خو سکیورټي فورسز چې کوم دي د زموږ د فوج ترجمان چې کوم دی د ایس پی آر ډاکټر جنرال اختر عباس وایي چې مونږ په سوات کې څو وارې طالبان په شا کړي دي هغوی مو د برمه غورځولي دي د هغوی زور مو مات کړی دی خو بیا دا سیاسي پارټۍ چې کوم دي نیشنل پارټۍ کوم حکومت چې دی هغوی راشي او مونږ ته وایي چې مونږ مذاکرات کوو او بیا دوی مذاکراتو ته کیني او بیا په دې کې طالبانو ته وخت میلاو شي چې هغوی ځان قوي کړي تش د دې لپاره د هغوی کوم ناقدین چې کوم دي نیشنل پارټۍ هغه دا وایي چې یاره د ادي کریډټ ورکول نه غواړي صرف د دې کوشش کوي چې وګوري چې طالبان کمزوري شي نو بیا د کریډټ اخیستو لپاره رامخکې شي او د سولې خبرې کوي حالانکې هلته دا کار په سوله باندې نه کېږي داسې ده چې شینواري هغه دا یوازې دونه ساده نه ده د دې تاریخ چې ته وګورئ مولانا صوفي محمد چې کوم دی مولانا دی شرعي نظام غواړي د ایم ایم ای حکومت ټول د عالمانو هغه شرعي نظام غوښتو 15 کاله چې کوم دی د هغې حکومت پاتې شو مولانا صوفي محمد چې کوم دی نو رها نه کړو هلته کې دا فوج چې کوم ته وایي چې د این پي داسې کوي نو دا د تاریخ چې ته وګورې فوج د ایم ایم ای په حکومت په وخت کې راغلی دی خو خبره داسې ده بیا چې هغه فوج دلته کې راغی خو هغه حکومت چې کوم دی نو راوی غوښتو بیا اختیارات ونه کړه بیا دستخط ونه کړه چې په ما باندې حمله شوه زه شوی ما نو زه د ایم ایم ای د حکومت په وخت کې شوم اکرم خان دراني ما ته ټلیفون وکړو او ډېر په اخلاص او خلوص او په دغه باندې دا خبره کوله ما ته چې ډېر یعنې د ورور په حیثیت باندې چې کوم احترام پیش کوو نو ما ته یې وی چې لالا زه ډېر بې انتها شرمنده یم چې زموږ په وخت کې په تا غوندې سړي باندې چې کوم دی نو حمله وشو خو زما خپل ملګرو زما مخه ونیوه ښکاره خبره وه ته هم پوهېږې چې هغه ملګري چا ته وایي موږ هم پوهېږو چې دغه ده نو خبره دا ده چې د هغه وخت کې هغې راله د آرمي چې کوم دی نو دا هم چې دا څو خبره کوي هغه اختیارات یې ورنه کړو هغه خبره پاتې شوه بیا که اپریشن شروع شو نو خبره ستا صحیح دی چې بیا د این پي معاهده وشوه د هغې وشو لیکن یوازې دا نه ده دلته کې داسې هم ده اوس هغه وخت کې دلته کې یو پاک آرمي ده خو د شانګلې په طرف باندې چې کوم دی د لسم کور آرمي راله هغه چې راله د شانګلې ته راله د شانګلې نه چې کوم دی بیا خوځخېلې ده راوخته سوات ویلي ده او خپل آخري حتی کالام ته هم نه ولاړه او د هغې وخت کې چې کوم دی نو په ټول سړک باندې پورې به تاسو کتئ چې د هغې چک پوسټونه هغې قایم اوس هم دي چې د این پي معاهده وشوه هم هغه چک پوسټونه هغې فوجیان نه درکړي نه دی څه کمی کړی و هغه چک پوسټونه هغې سره و دې طرف ته چې کوم دی چې کوم آرمي راله یو پټاخه په چا نه ډزولې هر کلي خلک وتې دي او هغې ته هر کلی کړي ویلې دي او هارونه ورته غورځولي دي او زنده‌باد چغې ورته والي لیکن هغې د بدقسمتۍ نه څه وجوهات وو اوس دا خو به هغه دغه هغه چې کوم ټربل سپاټس دلته کې وو چې هغه چارباغ تحصیل او مټه تحصیل او کابل تحصیل هغې دا کوپای نه کړه خپله ایریا دلته کې پاتې شو نو اول خو چې هغه که ته وایي چې آرمي والا وایي چې یاره موږ دوی معاهده وکړه وه دا پولیټیکل دغه راځي نو چې اول دی رالو نو خو دوی هم خپل ځای ته لاړ نه که څه چې هغه د 10 کور آرمي خپل کالام حد ته ورسېده دوی خو نه رسېده حالانکې دوی ته څه مزاحمت خو نه و او نه به چا ما داسې څنګه وي چې پټاخه به هم چا نه ډزولی دې دلته کې این پي په منځ کې راله دا خبره صحیح دی چې د هغې راله هغه دغه پکې راله ما د اشفاق پرویز کیانی په مخ کې وی چې دلته کې په سوات کې قریبا 100% خلک ایجوکیټډ لاټ شي ما زما یو لویه مسله اوس دا ما د ډیوټي په غاړه شوې ده چې هغې ټول وایي چې د آرمي او طالبان دا یو دی